د خپل دې برخه کې دوستانو د ورزش په تړاو باندې زه د ورزش په برخه بحث کوو. په ورزش په برخه کې دوستانو د افغانستان د ورزش لوبغاړو بېلابېل لاسته راوړنې افغانستان ته راوړي دي. په دې برخه کې د دوی کړنې د ستایلو وړ دي او ورځ تر بلې دوستانو په افغانستان کې د ورزش برخه لا پسې وړېږي، لا پسې تقویه کېږي او مینوال یې هم زیاتېږي. دوستانو په افغانستان کې بېلابېل کوم ورزشونه چې په نړۍ کې ترسره کېږي په افغانستان کې هم ترسره کېږي چې د هغې ډلې څخه دوستان نن به په کراش، سامبو او غېږ نیونې باندې بحث کوو چې دا یوه ډېره مهمه رشته ده او د دې رشتې په اړه به لږ معلومات هم تاسو درکړو چې دا څه ډول رشته څه ډول ترسره کېږي، په افغانستان کې لوبې څومره دي، په بهر کې څومره دي، د فدراسیون تر څو پورې یا تر دې دمې پورې کوم کارونه ترسره کړي دي. زما سره د همدې فدراسیون فني او مسلکي مرستیال ښاغلی محمد اشرف تقدیر مېلمه دی چې دلته ښه راغلاست او ستړي مه شئ. تقدیر صاحب محترم په خیر راغلاست، ستړی مه شئ، ډېره مننه زموږ بلنه منلې. مننه. زه هم خپل وار خپل نیک هیلې او سلامونه تاسو ته او تاسو محترمو تخنیکي همکارانو ته همدارنګه د ملي تلویزیون محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ښه سهار یې پیل کړی. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. تقدیر صاحب محترم لکه څنګه چې مې دوست یادونه وکړه چې ما ته خپرونه چې ګوري هغه کسان خپله د کراش، سامبو او غېږ نیونې د دغې لوبې په اړه لږ معلومات راته کړي. دا کوم ډول رشته ده، څه ډول رشته ده؟ انشاءالله بیا به په نورو اړخونو باندې هم دواړه بحث او خبرې وکړو. مننه. دا اصلا یوه رشته نه ده، درې رشتې دي یا یو فدراسیون ده. په اصل کې درې فدراسیون دي په جهاني سطحه باندې او دې ته یو مشترک یا کمپاوند نوم ورکړی ده چې دغه نوم له درې نومونو تشکیل شوی ده. کورش په جهان کې جلا فدراسیون ده او جلا لوبه ده. په افغانستان کې درې دا نور سره یو ځای شوي دي. سامبو په جهان کې جلا فدراسیون ده چې جلا لوبه ده او تقریبا المپیکي لوبه ده. او رستمي غېږې چې دا تقریبا هر یو بیا 4-5 سبکه ځان ته لري. رستمي غېږې چې بیلبا کورش موږ دلته رسمي نوم چې ورته ووایو یا هغه کمربندي غېږې چې ورته وایي دا جلا فدراسیون ده په جهان کې. نو تقریبا دا درې فدراسیونه له دې خاطر چې په افغانستان کې د فدراسیونو تعداد زیات ده، له دې چې نور هم زیات نه شي نو دغه درې لوبې او یا دا درې فدراسیونې په یوه فدراسیون کې راټول کړي دي او دې ته یو مشترک نوم ایښی دی چې کورش اصلا جلا لوبه ده، سامبو جلا او رستمي غېږې جلا. دا په یو له دې خاطر چې یو هم پکې ناقص نه سي یا یو هم پکې ګیله ونه کوي نو درې سره نومونه باندې یو نوم جوړ کړی چې کورش، سامبو او رستمي غېږه باندې دي. نو خو زه فکر کوم ډېرې به سره ورته وي دا لوبې، تقریبا سره ورته هم دي. ټولې تقریبا غېږې نیولې دي د غېږې په شکل، اما قوانین یې فرق کوي، یونیفورم یې فرق کوي، بین المللي فدراسیونونه یې فرق کوي، ولایتونه فرق کوي. بعضې ولایتونو کې بعضې لوبې لرو په بعضې کې نه لرو. هغه مینوال یا دا جلا جلا فرق کوي. هغه کوشتیکا چې ورته هغه بیا بېل شوی دي، نه هغه خو بیخي جلا ده، د دې سره تړاو نه لري، له دې سره هېڅ تړاو نه لري. هغه بیخي یو بل صحیح. په همدې خاطر ما غوښتل چې دوستان لږ څه پوه شي. ښه را به شو دې ته خپله په افغانستان کې له نیکه مرغه موږ د دې فدراسیون هم لرو، که څه هم تاسو یادونه وکړه چې نړۍ کې جدا جدا دی، خو افغانستان کې دا هم غنیمت ګڼو چې دریو سره یو ځای موږ یو فدراسیون لرو او تاسو یې مرستیال یې. که د فدراسیون په اړه معلومات لږ راته راکړئ، څه وخت جوړ شوی دی، ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي؟ مننه. دغه فدراسیون په 1481 کال کې د محترم سید محمود ضیایی دشتي چې په هغه وخت کې د ریاست عمومي تربیت بدني مرستیال هم و، د هغه لخوا دغه لوبه یا دغه فدراسیون د اولین ځل دپاره جوړ شوی دی. بیا وروسته دې ته سامبو علاوه شوې ده، څه سره یو ځای شوې ده، او وروسته بیا رستمي غېږې داسې په ډېر کم تفاوت باندې دا سره یو ځای شوي دي. او له هغه وخته تر اوسه پورې او تقریبا په اکثریت ولایتو کې موږ دغه لوبې یا دغه فدراسیونونه نمایندګانې لرو او په اکثریت ولایتو کې ډېر کلبونه د دې لرو. او همدارنګه په ملي او بین المللي لوبو کې د موږ ملي ټیم غړي هم دلته په ملي لوبو کې او هم په بهرني هېوادو کې په بین المللي رویدادو کې هلته حاضر شوي دي. او تقریبا تنها دا د سږ کال درته وایم چې موږ 11 بین المللي مډاله د 2015 کال یا دا د سږ کال
چې 1404 کال د موږ دغه د بین المللي لوبو نه دغه لاسته راوړنې لرو. دا البته ستاسو فدراسیون دا تنها موږ فدراسیون باندې او دغسې که عمومي د 1880 نه تر له 290 که 95 مډاله نه موږ زیات بین المللي مډالونه خارجي لوبو نه د لاسته راوړنې لرو. دغه لوبې بیا په نړیواله کچه باندې څومره محبوبیت لري او څومره مشهورې دي؟ خوشبختانه په نړیواله سطح باندې هره لوبه د دې تقریبا په 5 قارو کې شته او په اکثریت مملکتو یا اکثریت هیوادو کې دا لوبې شته او جریان لري او دغه ملي او بین المللي رویدادونه لکه مسابقې چې وي، سیالۍ چې دي و، سیمینارونه دي و، کنفرانسونه دي و، دې باندې تقریبا له هغه ډېره وخته له ایجاد د فدراسیونونو تر اوسه پورې په نړیواله سطحه باندې کار کوي. اولمپیکي لوبې دي ده؟ اولمپیکي ته کاندید ټولې کاندید دي. اولمپیک دي چې مستقیم اولمپیک تر اوسه یو هم نه تللي. تانا سامبو اولین ځل په ازمایشي توګه ګډون کړی ده او سږ کال دغه نوي اولمپیک ته انشاءالله شاید کورش او سامبو دواړه ورشي. مننه. په افغانستان کې د دغه لوبو مینوال څومره دي؟ څومره تاسو فدراسیون کې د لوبغاړي لرئ او د دغه لوبه ورځ تر بلې څومره په افغانستان کې غوړېږي؟ په افغانستان کې د دې د مینوالو تعداد نشم درته ویلی ځکه چې له حساب نه خارج ده. که تاسو چیرې دي موږ تقریبا یو 2 میاشتې مخکې په هرات کې لوبې نیولې وې د رستمي غېږه لوبې چې تقریبا 10 ولایتو په دې کې ګډون کړی و. د موږ هغه د جمنازم ګنجایش هم دومره نه و ولې بیا هم 12,000 نفره مینوال تنها د یوې ورځې په سیالیو کې حاضر و. دا له دې کبله چې د انسان له پیدایښت سره دغه لوبې هم پیدا شوي دي چې اول د ساتیري دپاره وي، وروسته آهسته آهسته د تقویت دپاره وي، وروسته وجود د جوړولو دپاره وي، وروسته له دا فدراسیون دې ته ایجاد شو او دې ته بیا امتیازونه تعیین شول چې کم حرکت باید کم امتیاز ولري او له هغه نه وروسته په نړیواله سطحه دا په ټولو مملکتو کې خو په مملکت کې یا د موږ په هېواد کې په لوړه کچه باندې دا تللی. یعنې که تاسې په دغه یوه کوچنی جمنازوم نشو تر جمنازوم غوندې ځای و چې له هغه نه زیات ګنجایش یې نه درلوده. موږ د یوې مسابقې دپاره 12,000 مینوال درلوده یا لیدونکي هم درلوده. دا تنها د هغه سیالۍ دپاره نه، موږ هره جمعه دومره تعداد لرو. هره جمعه په هغه استیډیوم کې چې په هرات کې واقع ده دغه تعداد لرو. همدارنګه دغه د رستمي غېږې د بله غېږه چې زموږ د کورش په نامه یادېږي دا له هغه سره تفاوت لري. هغه دا معنی چې هغه کمربند لري، یو بل له کمربنده نیسي لاس به نه پرېږدي، دواړه لاسونه به قید دي د دواړو سیالۍ چې ورکوي. له هغه حالته باید یو بل ځمکې ته یا توشکې ته یوسي یا چپه یې کړي په عامیانه اصطلاح باندې. ولې د شمال طرف ته د قندوز و مزار و فاریاب و دغه ولایتونه چې دي دلته دویم شکل د لوبې چې د کورش په نامه دی هغه له ازاده حالته یعنې له 1 متر مسافې نه موقع شروع کوو 2 پیلیاره شروع کوي چې کم یو موفقه کېږي کامیابه کېږي چې یو بل ځمکې ته بوځي یا توشکې ته بوځي. د هغه هم عین شکل دغسې مینوال لرو چې په اکثریت ولسوالیو کې، کلیو کې، په ودونو کې، په ملي ورځو کې دغسې سیالۍ چې په سطح د یوه ولایت دایریږي یا څو ولایتو باندې بالاخره په ملي سطحه باندې دایریږي چې خوشبختانه د 2 کاله مخکې سیالیو مستقیم نشر هم د ملي تلویزیون ورکړل چې هلته په یو استیډیوم کې تقریبا ډېر مینوال درلودل. هغه جلا برخه ده چې هغه هم د انسان له پیدایښت سره هم دا پیدا شوې ده او آهسته رشد کړی دا چې موږ ولې نشو کولی چې د دې فدراسیون بین المللي سطحه باید موږ ایجاد کړی وی. دا د اولینه خبره چې د کورنۍ جګړې، دویمه خبره ضعف د اقتصاد کموالی، دغه چې په یو مملکت کې ته ایجادوي باید بعض امتیازاتو دا خبرې وکړي که نه د موږ سابقه نسبت نورو مملکتونو ته تر ډېره ډېره ده. له خاطره په بین المللي سیالیو کې تقریبا موږ له هغه هیوادونه 8 هیوادونه دي چې دغه کې افغانستان هم شامل دی چې هغه اول لاس هیوادونه دي چې دا اکثریت اول و دویم و دریم په درجه کې راځي او خوشبختانه افغانستان هم یو له هغو نه هیوادونه ده چې په دغه
پرمختللو هده کې هغه اول لاس هیوادونه ده چې اکثریت له مقام نه دی لوېدلي، اول دویم و دریم مقام په نړیواله سطح باندې خپل کړی او خپلوي. یو څه چې ډېر مهم دي تاسو ورته یادونه وکړه، د افغانستان کې د غېږ نیونې ډېر لکه څنګه چې د انسان د پیدایښت نه په افغانستان په هره سیمه کې غېږ نیونې شته. کاملا داسې سیمه به نه وي چې په هغې کې به غېږ نیونه نه وي. یعنې موږ به چې کوچني واړه وو په هغې وخت کې به هم دغه غېږ نیوي. اوس هم هغه رول یو د تیږه اچونه یو د غېږ نیونې زښته زیات مینوال لري. ښه په دې په دواړه بحث وکړو چې د کومو هېوادونو البته دغه اول لاس هېوادونه دي چې کوم هېوادونه پکې رغېږي ډېرې د مثال اروپایي امریکایي هېوادونه پکې شته او که نه؟ کاملا زیاتر هېوادونه چې دي دغه د موږ تاسې همسایګان ازبکستان ده، تاجکستان ده، قزاقستان ده، قرغیزستان ده، روسیه ده، ایران ده، دغسې بعضې هېوادونه نور دي چې دغه هغه 8 هېواده دي چې د اکثریت په درجه کې راځي. نور هېوادونه به یو مډال یا 2 مډال اخلي، ولې دوی د اول دویم و دریم مقام لاسته راوړنې لري او خوشبختانه چې افغانستان هم یو له همغه هېوادونه ده چې دا د دې سابقه ثابتوي چې مثلا له کومه وخت چې په افغانستان کې دا لوبه شروع شوې چې هغه وخت پورې چې فدراسیون هم نه درلوده دا لوبه وله آهسته آهسته دا فدراسیون تشکیل سو، کلبونه تشکیل سو، مسؤلین تشکیل سو، دا هم له هغه ملي سره راویستل او دا بین المللي قوانینو ته تابع که بین المللي قوانین ورته تشریح سول او دا تابع د بین المللي قوانینو چې اوس خوشبختانه د موږ هر ترینر، د موږ هر پلیر، حتی موږ تقریبا د 10 نفرو کې موږ بین المللي داوران لرو په هره سطح کې، هم په سطح د کورش کې هم په سطح د وروستمي غېږ کې موږ بین المللي داوران لرو چې نه تنها د موږ داخلي سیالي کنټرولوي او داوري او حاکمیت کوي بلکې په نړیواله سطح هم دی رسما دعوت کیږي او د افغانستان په نمایندګي په نورو سیالیو کې دی داوري او حاکمیت کوي چې خوشبختانه دغه امتیاز هم د افغانستان برخه ده. بله لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ستاسو د فدراسیون چې دی په دې بیروبار هم ډېرې ګڼه ګوڼه هم ډېره ځکه ډېر د ټول هېواد کې دغه لوبې ترسره کیږي. کله نور هم په خپله په هېواد کې تم شو دلته راته وایي چې د افغانستان د کومو ولایتونو څخه تاسو د لوبغاړي لرئ یعنې وتلي لوبغاړي یعنې ډېر ځلېدلي وي په هغه کې یعنې داسې شته دي چې د 40 ولایتو وي که نه کومې خاص ولایتونه شته دي چې د هغې لوبغاړي پکې نسبت تر نورو ډېر وي؟ والا خاص ولایتونه موږ لرو چې دلته په کورش په برخه کې تقریبا د قندوز نه اکثریت اول کیږي او د رستمي غېږ په برخه کې د هرات نه اکثریت اول کیږي ځکه چې تنها په هرات کې موږ 24 راجستر کلبونه لرو. یو هغه کلبونه چې په سطح د ولسوالیو دي یا بعضې کلبونه دي چې راجستر نه دي یا جواز نه ده خاصه یا لرې د مرکز نه ولایت نه هغه کلبونه موږ نه دي حساب کړي ځکه چې ما مخکې چې د انسان له پیدایښت سره یا د خلک موږ په هره ولسوالۍ یا په هر کلي کې همدا غېږه شته. بعضې کلبونه د ولسوالۍ چې لرې دي کلبونه هغه راجستر نه دي او د بعضې چې دي راجستر دي نو تنها د هرات په ښار کې 24 کلبه راجستر لرو چې 24 کلبه نو تقریبا استادان لري، ترینران لري، مسؤلین لري او کار کوي. نو اکثریت د موږ د هرات رستمي غېږ کې هرات اکثریت اول کیږي او په شمال طرف ته چې د کورش په برخه کې ده هلته هم موږ زیاتره برخه زیاتر پهلوانان له ټولو ولایتو کې شته شمال ولایتو کې خو قندوز کار کړی دی یا زحمت ایستلی دی او یا دغه لاسته راوړنه لري چې اکثریت داور یا حکمان و ترینران موږ د قندوز نه لرو او په ملي سیالیو کې اکثریت مقام چې اول مقام اخلي اکثریت قندوز اخلي او ډېر فعالیتونه هم لري یعنې په هره هفته کې چې دغسې چې په هرات کې هلته هر هفته سیالۍ لرو او تقریبا 1000-1200 خلک د دې مینوال را جمع کېږي. په همدې سطح په د قندوز په ښار کې په سټیډیوم او نورو شخصي کلبو بعضې ولسوالیو کې هره جمعه د دې مسابقات یا سیالۍ شته چې دا بیا یو خپل مابیني کې د یو رقابت لري یوه ولسوالۍ له بله ولسوالۍ سره یوه کلب له بل کلب سره ولې دوی دایم دغه دوامداره فعالیت ساتلی ده له خاطره دوی په ملي ټیم کې هم زیات لوبغاړي لري او اکثریت اول مقام هم دوی خپلوي. ډېره مننه قدرمن تقدیر صاحب خپله د لوبغاړو لپاره چې بیروبار هم ستاسو په د فدراسیون باندې ډېر دی او په هر ولایت کې دغه لوبې ترسره کیږي خدمات مو څه دي یعنې څومره ستاسو نه هغه لوبغاړي راځي د ستاسو فدراسیون؟
دا سوال باید له لوبغاړو نه سوی وای که موږ خپل صفت وکړو شاید ښه نه وي. هیله کوم یعنې که څه وایي که یو څوک چې یو څه ولري بیا یې په ډاډه ویلی شي. کاملا دا باید لوبغاړو نه سوی وي. موږ ډېر خدمات یې رایې کړي. مثلا اول دا چې دې کلبونه هم راجستر کړي تر پرونه چې هغه که راجستر نه و راجستر سوي دي. دا ترینران هم جمع کړي دي او دوی ته هم سیمینارونه نیولي دي په ملي سطحه روزلي دي یا ملي سطحې ته هم آماده کړي دي. لوبغاړي د موږ سیمینارونه لیدلي دي هغه هم د ملي سطحې ته آماده دي. داوران د موږ حکمان د موږ هر یوې جلا چې په بین المللي سطحه باندې اوس حکمیت کوي دا کورسو ته معرفي شوي سیمینارو ته معرفي شوي او د دوی مصرف د تربیت بدني له لارې ورکړل شوی دی چې په مختلفو هیوادو کې کوریا کې دغسې مختلفو هیوادو کې بهرني سفرونه هم تاسو برابر کړي ورته؟ ډېر هم دغه تقریبا 4 میاشتې مخکې موږ 8 نفره د موږ هغه داورانو چې په بین المللي سیمینار کې ګډون کړی و او د بین المللي په مختلفو درجو چې هغه ته ستاره 1 ستاره 2 د اول ستوري دویم ستوري دریم ستوري درجې لري چې دا په کورش کې دي. دغه داوران موږ لرو چې تقریبا موږ ښه لاسته راوړلي او راجستر د کلبونو د هغو اکثریتو ته اکمال د توشکو کړی دی چې توشک یې ورکړو چې سابق به دا لوبې په یو چمن کې کېدلې یا به یې ریګ جمع کول یا به یې د خاورو سجای جوړول چې موږ په هغه عامیانه اصطلاح ورته ارکاره وایو چې دا باید نرم و چې پیلیار یا څوک په غورځي ځمکه باید خوږ نه شي. نو له خاطر اوس هم دا توشک ورته اکمال کړي دي. اکثریتو کلبو ته په ولایاتو کې حتی د ولسوالۍ په سطحه هم موږ اکمالات توشک کړي. یونیفورم د دې چې بین المللي د یونیفورم د سابق به دوی په خپل ملي یونیفورم کې په دې غېږو کې ګډون کول ولې اوس هم دا بین المللي یونیفورم هر لوبغاړی لري. بعضې موږ ورته د فدراسیون تربیت بدني له لارې ورته اکمال کړي او بعضې هم خپله ولایتونه چې هغه سیالي دي نیسي بعضې امکانات دی لري خپله ولایتونه دغه کړي دي اکمال کړي دي. یعنې اوس د موږ هغه کلبونه چې 15 کاله یا 10 کاله مخکې وو اوس هغه کلبونه نه دي. اوس هغه کلبونه تقریبا له ټولو بین المللي معیاراتو نه په هغه سطحه باندې بیا هم لغه چې له چمنه راووت هغه چې له خاورې نه راووت هغه چې د ریګ په سر یې کار کول اوس په توشکه باندې کار کوي. هغه چې په عادي لباس کې کار کول اوس په یو بین المللي لباس باندې کار کوي. هغه چې هیڅ قوانین نه ورته یا محلي قوانین اوس په بین المللي قوانینو بلد دي. ترینران هر یو ګډون کړی دا خپله ګډون دی. یو ترینر یو حکم په یو بین المللي رویداد کې دا ډېر رول لري ځکه چې هغه ویني هغه ګوري چې خلک په کومه سطحه دي موږ په کومه سطحه دي. یعنې د موږ یو ترینر یا یو پلییر چې هلته په ملي سیالیو کې دوی ګډون کوي چې راځي 3 میاشتې بعد یا په 2 میاشتې بعد دوی په خپل رویشو کردار کې دي. د هغه شاګردان چې لري په خپل د کلب کې په کردار او په رویشو په یونیفورم په قوانینو کې کاملا تغییر راغلی. نو تر دې نه چې موږ ځو هلته تشریح کوو سیمینارونه دا چې دوی لاړ شي بین المللي سیالیو ته او هلته ګډون کوي ټول شی بصیره په خپلو سترګو باندې وګوري هغه ډېر تاثیر لري. نو له دې خاطر د موږ د کورش په برخه کې او د رستمي غېږو په برخه کې دغه ترینران حکمان او حتی پیلیران چې د موږ تللي دي چې دا دوحه مسابقو کې د موږ پیلیرانو څخه کال ګډون کړی او لاسته راوړنې درلودې. دوبۍ په مسابقاتو ګډون کړی او لاسته راوړنې هم درلودې. د ازبکستان په سیالیو کې ګډون کړی او په سیمینار کې چې حکمان د موږ د لاسته راوړنې درلودې. دا هغه کارونه دي یا هغه فعالیتونه دي چې د فدراسیون په رهبري باندې او د تربیت بدني تر مشرۍ لاندې دا اجرا شوي او خوشبختانه که اوس رهبري سي نه سي موږ هر ترینر کولی سي چې رهبر واوسي د موږ هر حکم کولی چې رهبر واوسي. دا که د فدراسیون دی یا نه وي او دوی خپل هم دا کار اوس ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم په لنډو کې که ځواب راکړي چې ملي ټیم ته د ملي ټیم لپاره د لوبغاړو د غوره کېدو په خاطر باندې څومره شفافیت ته یا په کوم معیار تاسو باندې ملي ټیم ته یو څوک راتلی شي؟ ډېر ښه خبر دی. موږ ملي ټیم مسابقې سیالۍ په مختلفو سني درجو کې دي چې له نو نهالان یا تنکي ځوانانو او بیا نوجوانان ځوانان او بیا ځوانان او بیا وروسته له څوک چې له 18 کلونو پورته دي دا جلا ټیمونه لري چې خوشبختانه موږ 2 میاشتې مخکې د کابل منتخبه ټیم په دغه 3 کټګوریو کې مسابقې درلودې سیالۍ هم درلودې غوره هم کړل او دغه کړل. دغه دایې یو ټیم د بل ټیم پشتوانه ده.
د ځوانانو ټیم د نوي ځوانانو د هغه پشتوانه تنکیو ځوانانو د بیا د ملي ټیم پشتوانه د ځوانانو د که موږ یو ټیم ناقص ولرو فکر وکړئ چې موږ ټول ټیم ناقص کېږي. نو دغسې ټیمونه چې انتخاب شوي یا انتخاب کېږي دا د سیالیو له لارې انتخاب کېږي او وروسته بیا چې ملي ټیم موږ انتخابوو دا د ټولو ولایتونو نه راغواړو چې هغه یا په یوه ولایت کې اکثریت کابل کې دا دایریږي چې د ټولو ولایتونو چې دوی مخکې له مخکې نه خپل منتخبه ټیمونه انتخاب کړي دي او دې ټیمونه چې انتخاب شوي دا بیا کابل ته د تربیت بدني په مصرف راغوښتل کېږي او دلته بیا دوی ته سیالي نیول کېږي. بیا د دغه ټیم نه چې څوک انتخاب کېږي چې د ټولو ولایتو په نمایندګي راغلي دغه ته ملي ټیم وایو چې دغه ټیم بیا جلا تمرینونه لري، جلا ترینر لري او دا په شاید بهر ته هم لاړ شي. کاملا دغه ټیم بیا کولی شي چې بهر ته د افغانستان په نمایندګي باندې ګډون وکړي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه قدرمن محمد اشرف تقدیر چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په خپلو چارو کې بریا وغواړم. مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه.